عیسی نیولې تړلې د مشر امام کایپس کور ته بوتلی شو، چرته چې د شرع عالمان او مشران راټولو. پطرس ورپسې پس فاصله کې رستو روانو. نو کله چې د مشر امام د کور صحن ته ورسېده نو نیغ ورغلو او هلته هغه د سپایانو سره کېناسته چې د دې هر څه انجام وویني. مشرانو، امامانو او ټول جرګې دا کوشش وکړو چې د عیسی په خلاف داسې څه ګواهي پیدا کی چې د مرګ حکم پې وکړي، خو داسې ګواهي پیدا نه کړې شوه، سره د دې چې ډېر کسان د دروغو ګواهۍ دپاره راوړاندې شوي وو. آخر 2 سړو دا ګواهي وکړه چې د فرمایلي وو چې زه د خدای پاک کور نړولی شم او په 3 ورځو کې بیا آبادولی شم. په دې مشر امام پاڅېده او عیسی ته یې وویل چې ولې تا سره جواب نشته؟ دا الزامونه د څه دي چې هغوی ستا خلاف ګواهي ورکوي؟ خو عیسی چپ پاتې شو. نو بیا مشر امام وویل چې زه د ژوندي خدای پاک قسم در کوم چې ووایه ته په رښتیا مسیح د خدای پاک زوی که نه؟ عیسی جواب ورکړه چې دا ستا وینا ده، خو زه تاسو ته دا ویم چې د نن نه پس په تاسو ابن آدم د خدای پاک ښي لاس ته ناست او د اسمان په وریځو کې په راتلو ووینئ. په دې وینا مشر امام خپله چوغه وشلوله او ویې ویل چې دې خو کفر وایي، د دې ګستاخۍ نه پسم د نورو ګواهانو حاجت شته څه؟ تاسو په خپله دا کفر واورېدو، ستاسو فیصله څه ده؟ هغې جواب ورکړه چې دی مجرم دی او د قتلولو جوګه دی. بیا هغوی د هغه په مخ وتوکل او په سکون یې ووهلو او ځینو په سپېړو ووهلو او ویلې هی مسیحي که ته په رښتیا نبي نو دا راته ووایه چې چا ووالې. نو په دې دوران کې پطرس بهر په صحن کې ناست و چې یوه وینځه ورغله او ورته وویل ته خو هم د عیسی ګلیلي سره وې. خو پطرس د ټولو په مخ کې منکر شو او ویې ویل چې زه نه پوهېږم چې دا تاسو څه وایئ. بیا هغه د ډیوډۍ په لور روان شو او هلته یوې بلې وینځې چې هغه ولیده نو موجودو خلکو ته وویل چې دا سړی هم د عیسی ناصري سره و. یو ځل بیا هغه منکر شو او په قسمونو شو چې زه دا سړی نه پیژنم. لږه شیبه وروستو د ولاړو کسانو نه یو څو کسان رالل او پطرس ته وویل چې بېشکه ته د هغې نه یوې، ځکه چې ستا د لهجې نه دا پته لګي. په دې هغه په بدو ردو سر شو او قسمونه یې وخوړل چې زه دا سړی نه پیژنم. په دغه وخت کې چرګ بانګ وویلو او پطرس ته د عیسی هغه خبره رایاده شوه چې فرمایلي وو چې د چرګ د بانګ نه مخکې به ته زما نه 3 ځله انکاري شې. هغه بهر ووته او په چغو چغو یې وجړل.